الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مسلمانانو رونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال ده چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره غمونو، پریشانو، تکلیفونو، مصیبتونو نه، بیمارونو محفوظ ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه تاسو مخکې حاضر یم او دا وظیفه د استغفار ډیره بهترین او لاجواب وظیفه ده. د دې په برکت به الله جل شانه د تاسو ټول ضرورتونه او مقصدونه پوره کړي. تمام مصیبتونه، پریشانه، غمونه او رکاوټونه به مو الله رب العزت ختم کړي. زما عزتمندو، دا یو داسې لاجواب وظیفه ده چې که د چا اولاد نه وي نو د اولاد دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ، یا د چا نارینه اولاد نه وي نو د نارینه اولاد د حصول دپاره دا وظیفه ډیره بېحده مفیده ده. یا داسې زمینداران وروڼه چې د هغوی باغ میوه نه کوي او فصل یې کم کیږي نو دای د پاره هم دا لاجواب وظیفه ده. یا د چا سره پیسې بندې وي نو د پیسو د کلاولو د پاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ، اگر چې پیسې مو سمې ډېرې ولی نه وي. زما عزتمندو، ستاسو په ژوند کې د سکون، آرام، راحت ته راوستو دپاره دا وظیفه ډیره بهترینه لاجواب وظیفه ده. په کور کې یا بهر د جنگ جګړو، اختلافاتو د ختمولو دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا یو داسې ناممکنه حاجات ولی نه وي، الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو ناممکنه حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو، زمونږ په مخ کې خو به ناممکن وي، خو الله رب العزت په وړاندې ممکن دي. العرض زما عزتمندو، د هر قسم غمونو د پاره، تکلیفونو او پریشانو د پاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. خو زما عزتمندو، د مزې خبره دا ده چې د دې دپاره نه اودس شرط دی، دا نه چې ګنې ته به اودس شردام کې، نه د دې دپاره څه وخت خاص دی او شرط دی چې یاره خامخا په دې ټایم به ته دا وظیفه کې، بلکې دا وظیفه ته په هر حالت کې کولی شي. د شپې هم کولی شي، د ورځې هم کولی شي، چې څه ټایم تا ته موقع ملاویږي نو کولی شي. دا قرانګې زما عزتمندو، زنانه په بیماری کې هم کولی شي. دغه شان د چا بهر ملکونو کې پریشانې وي نو هغه هم دا وظیفه کولی شي. یا یو سړی بار مکلزی خو میډیکل یې پاس کیږي نه، یا میډیکل یې پاس کیږي خو میډیکل خراب راځي، نو د دې دواړو مسلو دپاره دا ډیره بهترینه لاجواب وظیفه ده. او د هر قسم بیماری دپاره، خصوصا د کینسر د بیماری دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. قسم ده، قسم په خدای، زما عزتمندو ډیره بهترینه مفیده وظیفه ده. الله تعالی په قرآن کې په خپل ذکر کړي، لکه څنګه چې ما اول آیات مبارکه ولستو. زما عزتمندو، د دې اوس دوه قسمه وظیفې دي. یو د دې مختصره وظیفه ده او بل لږه زیاته غټه وظیفه ده. مختصره وظیفه دا 70,000 مرتبه او یا زره پیری به تاسو استغفر الله استغفر الله استغفر الله به تاسو وایي، او په زړه کې سوچ کې دماغو کې به دا خبره یاد ساتئ چې کوم ګناهونه کوم، یا الله پاک د هغې نه زما توبه ده، بیا به دا کارونه نه کوم. نو دې طریقې سره او یا زره پیری به تاسو دا وظیفه وکئ. بل زما عزتمندو، د دې یو غټ ختم دی، غټه به وظیفه ده. دا به تاسو 40 ورځو کې کوئ، نه 40 ورځو نه کم، نه د 40 ورځو نه زیات. هم دغه طریقې سره به تاسو استغفر الله استغفر الله استغفر الله 125 مرتبه به تاسو دا برابروي. 125,000 پیری به تاسو دا وظیفه برابروي.
کله چې مو زما عزتمندو دا دواړه ختمونه وکړه په دې کې چې کوم یو ختم تاسو وکړو د دې نه پس به تاسو د خپل وس مطابق په صدقه وکړئ چې تاسو څومره وس وي که څوک مالدار وي نو ښه صدقه دیو کې غریبانان د ښه ماړه کې غریب له د جوړه واخلي یا غریب له د کاپیانې کتابونه والی بیگ دی ولا والی یا طالب د مدرسه کې دی ولا کتابونه والی پیسې دی ورته ورګي یا یو سړی غریب دی نو زما عزتمندو تیل مالګه ډبه او هغه وغیرہ هغه په صدقه کې ورکول شي ان شاء الله تعالی الله رب العزت په دې وظیفه په برکت سره تاسو هر قسمه غمونه او پریشانه ختم کی تاسو الله تعالی خپل مقصد کې کامیاب کی العرض جون کې د هر قسمه مسایلو د پاره تاسو دا وظیفه کولی شئ نرم زما عزتمندو چې دا ویډیو دا وظیفه بستا سو ډیره زیاته خوښ شي کو ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان